غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافرا الله خود ذرا ول جانا نه مسافرا الله الله خود ذرا ول جانا نه مسافرا غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافرا زما دلری وطن یارا دیدن دی تخما او رالیگا سبے کاما خفا مشت دلتا شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن موږ د دې خپرونې لپاره الین ته راغلي یو او ډېره د خوشبختۍ او ډېره د خوشقسمتۍ خبره ده چې نن په الین کې د افغانستان په نوم باندې د سرو زرو د دوکان یو پرانیسته وه. موږ په هغې پرانیسته کې ګډون وکړو. پشان د ګلونو چې پردی پور بلدا دا خاوره د کابل دا خاوره د کابل توکړي پښتنو ظلمو پټکو کې بل پول دا خاوره د کابل دا خاوره د کابل پشان د ګلونو چې پردی پور بلدا دا خاوره د کابل دا خاوره د کابل قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا خیر راغلس. دلته کې ډېر ګڼ شمېر افغانان پښتانه مشران ولاړ دي. ای سره به د وطن په حواله د خپلې خاورې په حواله د ژبې په حواله خبرې ترې کوو. ما سره تکړه زلمی ولاړ دی افغان پښتون زلمی چې موږ ټول افغانان پښتانه پرې ویاړ کوو. د سره خبرې ترې کوو. راځئ چې دې راته څه وایي. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. تاسو هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی او هرکلی درته وایو. مبارکي درته وایو. نن هم ډېر ښکلي دوکان پرانیسته وکړه او د خپل هېواد افغانستان په نوم باندې د دوکان را جوړ کړه. تاسو هم ډېره مننه کوو چې تاسو موږ د دوکان پرانیستو ته راغلی او خدای دې وکړي چې د تاسو په راتګ سره د موږ دوکان برکت نور هم زیات شي. نو صمد صاحب د ځان لپاره خو ولې ځلې کې د وطن لپاره د کام لپاره د خپلو ماشومانو لپاره هلته د کونډو رونډو غریبانانو لپاره دې هم چې ته په ذهن کې په زړه کې چې ته خیال راځي. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد. زه تر ټولو نه مخکې د شمشاد تلویزیون څخه ډېره مننه کوم چې دوی موږ سره په هر محفل کې شراکت کړی دی او د تاسو د پوښتنې په جواب کې زه دومره ویلی شم چې موږ چې د افغانستان نوم خپل دوکان باندې ښودلی دی دغه دا معنا ورکوي چې موږ د افغانستان غم و درد د افغانستان خوشحالۍ او څوکلۍ سره موږ شریک یو په هر وخت کې او موږ الحمدلله د والد صاحب په نقش قدم باندې روان یو او د تاریخ نه دی په د افغانستان او د افغانانو په مشکلاتو کې ځان شریک کړی دی او موږ هر وخت دا هلې ځلې کړي دي چې د افغانستان مظلوم ملت هغه مشکلات چې دي تر څه حده پورې کومک وکړو او هغې مشکلاتو حل کولو په لاره کې خپل قدم واخلو. ټول افغانان دا وایي چې دلته په ګڼ شمېر کې په لکونو په زرګونو باندې افغانان دي. ای سره خپلې کورنۍ هم دي، د هغوی ماشومان هم دلته کې ژوند کوي. که تاسو وګورئ نور واړه ملکونه دي، زموږ ډېر په کمزوري حیثیت کې ملکونه دي، د هغوی خپل مکتبونه دي. دلته کې افغانان ډېر شتمن خلک دي او ستاسو په شان کې مشران هم پکې شته، ځوانان هم پکې شته، جذبې هم ورڅخه شته. نو ولې افغانان د خپل ځان لپاره داسې یو مکتب د خپلو بچو لپاره نشي راجوړ چې هلته یې خپله ژبه زده کړي، خپل کلتور زده کړي؟ نظر صاحب ته څه ورته وایي چې په هغه زخم د ګوته کېښوه چې موږ هر وخت یې ځورېږو.
او لږې د مالګې هم په ودړولې. موږ ډېر د مخکې نه دغه هله ځله کړي او تقریبا د نن نه 20 کاله مخکې موږ دلته یو مکتب جوړ کړو د افغانستان په نامه. متاسفانه چې د افغانستان مشکلات د حزبونو دلته را انتقال کړل او د موږ هغه یو هڅه چې موږ کړې وه هغه یې ناکامه کړه. هغې وخت نه دلې هغه مکتب بند شو، په موږ باندې مکتبونه بند شول. هغه موږ د دې وطن مشکل نه بولو، هغه موږ د خپل وطن مشکل بولو، ځکه چې هغې خلکو د موږ سیاستمدارانو د وطن مشکلات دلته را انتقال کړل، مسافر افغانانو په لمنو کې واچول. اوس هم موږ هلې ځلې کړي دي د مکتب په غږ کې تقریبا چې موږ زه هر وخت دا خبره مې کړې ده چې موږ 80% کار خلاص کړی. 80% په معنا د دې چې موږ کوم پروسس چې دی هغه موږ تقریبا چې تکمیل کړی دی په آخري مرحله کې ده او انشاءالله چې د مکتب د پرانیستې په پروګرام کې به تاسو شامل وئ. دا خوش خبري به لکه موږ واورو انشاءالله چې ډېر لنډ وخت کې به واورئ. او بیا دې پسې به دویم قدم دی یو بل زخم دی، هغه دا دی چې دلته کې نور کوم قومونه دي نو هغوی خپل کلتوري سنټرونه لري او که تاسو ګوره هغوی پکې د خپل کلتور د خپلې ژبې په حواله باندې هلې ځلې کوي. خو دلته چې کوم افغانان دي او ستاسو په تکړه خلک دی او د پیسو ټکي ورڅخه هم شتمن خلک دی نو دا د کلتوري مرکز کوم ډېر لوی ضرورت دی. نظر صاحب رښتیا خبره چې درته وکړم د افغانانو کوم مشکل چې دی په افغانستان پرې مربوط دي. موږ د افغانستان مشکلات دلته را انتقال کړي دي، موږ نه دي را انتقال کړي. موږ سیاستمدارانو موږ هغې خلکو چې هغلته کوم کارونه کړي دي هغه کړي دي مشکلات ایجاد کړي دي هغه دلته را انتقال کړي دي. د دې مسافرو بدنامي هم په دا کې جوړه شوې ده چې دوی هم داسې بدبختۍ او داسې ناخوالو سره په لاس کې په لاس او ګریوان دي. موږ هر وخت دا اعلان کړی ده دلته مسافر افغانان نه د افغانستان په مشکلاتو کې کوم مداخلت کوي، نه د هغه مشکلات دلته را انتقالوي. دلته یو د آرام د امن د سوکالۍ ژوند په طلب کې دي. مونږ چې کله دغه خبره دوی ته ثابته کړو چې یاره مونږ په دغه کې څه هغه نه لرو، ارتباط نه لرو، کار نه لرو، نو هغې نه بعد به مونږ ته مکتب هم جوړ شي، مونږ ته به مرکز هم جوړ شي، مونږ ته به نوره کارونه هم وشي. که تاسو وایي مونږ به یوه غونډه چې وکړه د یو 40 کلیزې په مناسبت د امارات متحده عرب اماراتو د جشن المنزل، دا یو قدم چې مونږ واخیستو چې هغه د دیوال د ویرې دیوال چې مونږ دوی په منځ کې موجود و هغه مات کړو. الحمدلله چې موږ اوس د دوی سره یوه داسې فضا رامنځته کړې ده چې هغه د اعتبار او انشاءالله چې موږ به په آینده کې داسې کار وکړو چې مکتب جوړ شي، هغې نه بعد به بیا مرکز جوړ شي، هغې نه بعد به بیا موږ یوه راډیو جوړه کړو، هغې نه بعد به یوه ورځپاڼه جوړه کړو. داسې هلو ځلو کې موږ انشاءالله روان انشاءالله تاسو په دعاګانو تاسو په مرسته به انشاءالله دا کارونه ترسره کېږي. د خپل وطن د خپل قام د خپل خاورې د خپل ژبې لپاره چې تاسو څه کوئ الله مو په هغې کې بریالي کا. شمشاد ټلویزیون زموږ ټول همکاران به قدم په قدم تاسو رہی. تاسو یو نړۍ منم. زه د تاسو نه مننه کوم د شمشاد ټلویزیون د رئیس نه او د دوی د مکتب د ټول کارکوونکو نه او بالخصوص پښتون صاحب نه او تاسو نه نظر صاحب چې موږ سره د دلته په متحده عرب اماراتو کې موږ په پروګرامونو کې تاسو شرکت کړی دی. زموږ د مسافرو او د هغو خلکو چې په زړو کې دردونه دي هغه اواز تاسو د جهان او د ټولو افغانانو ته رسولی دی، خپلو وطندارانو ته هم رسولی دی. تاسو نه هم زه ډېره مننه کوم. په خیر راغلی، ستړي مه شئ. خدای د تاسو ته خدای پاک خدای د تاسو ته هم کامیابي په نصیب کړي او موږ ته د خدای پاک کامیابي په نصیب. امین. مننه. ستړي مه شئ. خدای دو بخیر. تو ستړي مه شئ. ستاسو نوم څه دی؟ عبدالشکور د خوست کې لاکان. عجب د پښتانه چې کوم دي را نور قامونه د دنیا چې څومره دي ډېر په مزه ډېر په کرار یو بل سره خبرې اترې کوي، جرګه کوي، یو بل سره مرکه کوي. چې که کومې قامي ستونزې دي که په وطن کې ورته څه روانې دي هغه د جرګې د لارې د مرکې د لارې پښتانه ولې نشي کولی چې دا خپلې ستونزې خپلې مسلې د جرګې او د مرکې د لارې یو بل سره حل کړي؟ دا خو موږ داسې سره خروب خصوصي چې زون ګرامانه د 15 کاله په موږ جنګ تحمیل شوی بهرنۍ وروسته هېڅوک نه پرېږدي چې مثلا کور وکړي، که څوک خبرې کړي، که جرګې کې اته یې نه ویني چې بیا یې تیارې بمبار په کړی، که څوک دول ته دي که لر دي که بر دي په یوه ځای کې نه دي پرېښي. تو سې کسه چې دا پښتانه کسې دا یې جرګو والا خو ټولې خراب کړه، ټول عاجزان هغه خلک په کورونه تللي دي. وایي بعد خلک میدان ته راغولي دي، صحیح بعد خلک میدان کې دا کیسې کوي، دا دغې نه دغه پروګرام دې طرف ته کړی ده. هغه ټول مشران یې مړه کړل
په څه طریقې سره چې کام پې را ژوندی کېده ولس پې را ژوندی کېده جرګه یې کولی شوه مرکه یې کولی شوه د دې وطن او د دې خاورې ستونزې حل کولی شوه تاسو فکر کوئ دغه فکر دغه هم فکر دی چې دا تمام وي یعنی مثلا کم تعداد پوتې دي عاجزون په کورونه تللي دي او ښه خلک یې ډېر مړه کړه دغه خلک یعنی یوې لوري نه بلې لوري نه که لر دي که بر دي خو تاسو یې وینئ 15 کاله دا جنګ تحمیل ده په دا پښتنو دم دوم په لګېدله دې نه ګرام نه دي چې تاسو یې کومه طامت نه لرئ که داسې وي چې یو ترتیب جوړ شو نظام جوړ شو بیا ښه نظام جوړ شو بیا به دا پښتانه وکړه چې دا کوم پوتې دي دا به دومره کور وکړي چې تاسو په فکر کې نه رسي انشاءالله. ډېره مننه ډېره مننه تاسو نه ډېره مننه یو عالم مننه. ما سره ډېر تکړه افغان پښتون مشر حاجي فرید روحاني صاحب ولاړ دی د سره څو خبرې ترې کوو چې حاجي صاحب ستړي مه شئ. خیر اوسئ سلامت اوسئ نظار صاحب تاسو هم ستړي مه شئ. سال اول دی شکر د خدای فضل دی سلامت اوسئ. دلته کاروبارونه څنګه یو پښتنو څه پښتانه نوي راځي چې سړي ته لږې پیسې ټکي او راځي او داسې څه کار ځان له روزګار ځان له روانو په کوم داسې ځایونه چې به کې پیسې ولګوي چې ځان ته کار روزګار روان کړي. نظار صاحب زه خو د هر افغان او هر پښتون نه دا هیله لرم چې دلته راشي او خپلې پیسې په داسې یو تجارت کې بندې کړي چې هغه نه د استفاده وکړي او مستفید شي. نو داسې کارونه ډېر شته چې انسان باید هغې ته ملا وتړي شروع وکړي البته ابتدایي کارونه داسې نه شي چې اول دفعه د غټ بزنس یا غټ تجارت ته لاس واچي او په هغې کې ډېر غټ تاوانونه مخته راځي. که چېرته دا وړکی بزنس شروع کړي یعنې د صفر نه شروع وکړي نو د کامیابي چانس ورسره ډېر شته دی. او که چېرته د اول د غټ بزنس ته غټ هغه ته لاس واچي کاروبار ته لاس واچي نو کېدای شي خدای مخسته په هغې کې د غټ تاوان وکړي. نو دا بزنس په مثال د زینې دی په زینه چې خېږي نو د اول اړکي نه به شروع کړي یعنې د صفر نه به شروع کړي. څو وخت کې چې مثلا تا د صفر نه شروع وکړله نو او خپل نیت به پاک ساتي او 15 وخت لمونځ به ورسره کوي پوه شوې نو د ستا او حلال کار به کوي نو ستا د کامیابي راز په اندغه کې دی چې انشاءالله تا ته به الله پاک حلاله روزي په دې کې درکوي او ستا کاروبار به د ټولو نه ښه نه ښه مخته ځي. هغه کارونه وایي دی خلک وایي چې ډېر اسان دی او ډېر ښه کېږي چې یا پې ته پوهېږي او یا تا په خپله کړې په مخ کې دې بوځي چې په یو کار کې تجربه نه مخکې دې کړې نه وي او سړی ورته ورګډ شي نو په یې کې اکثر سړی نقصان ومومي که څنګه. بلکل او دا دلته په دوبۍ کې موږ ته ډېره تجربې شوي دي دغسې کارونه چې کوم کسان زه پېژنم چې دغسې په بعضې بزنسو یعنې تجارتو کاروبار باندې داخل شوي دي او هغه کاروبار ته داخل یو میاشت یا 2 میاشتې هم تحمل نه دی کړی او هغې کې دوی افلاس شوي یا مثلا برشکست شوي دي. په طور د نمونې زه یو کس پېژنم چې هغه په ډېر کم وخت کې مثلا یو غټ بزنس ته یا غټ تجارت ته لاس اچولی او د 2-3 میاشتو په موده کې مثلا هغه بزنس د ده په تاوان انجام شو او د حتی د امارات نه ووته په هغه شرایطو کې چې دوی نشو کولی چې تعامل وکړي د هغې بزنس د تاوانو ځنې یعنې. ډېره مننه ستاسو. تاسو نه هم ډېر مننه. ما سره یو ډېر تکړه ډېر ننګیالی او ګلالی زلمی ولاړ دی د سره خبرې اترې کوو چې ډېره تاسو ستړي مه شئ په خیر راغلی. خیر راغلی. او سبق ته ویلی دلته ویلی سبق په افغانستان کې سبق مې دلته ویلی دی موږ دلته پیدا شوي یو او سبق مې دلته په راکړو اوس دلته ډپټي هم کوم په ابوظبي پولیس کې په پولیس کې زدي زده پولیس خو ډېر د خلکو سره تعاون کوي ډېره مرسته کوي او ډېره ستړې ورسره کوي او ډېر خلکو سره ډېر تعاون کوي لکه دغه ځای پولیسو تاسو سره دلته چې کوم خلک دی رویه تاسو سره څنګه چې کوم وطنیان دی رویه سره څنګه بس پولیس دوه خو اوس یو خو عادي پولیس وي دلته پولیس داسې دی لکه په عالمي سویه کوالټي دا مې چې یعنې خلک چې رضا وي سر کم ته رضا کړي که نه نو دی هدف دغه دی چې خلکو راضي پیدا کړي بس او مونږ هم موږ ته دغه ښیي ولاته خلکو سره څومره ښه کارونه کولی شو کوي انشاءالله خلک رضا وساتئ خوشحاله وساتئ خامخا دا مونږ اول دا هدف دی که نه اینه بعد بیا د نوره د کارونه وي. ستا خو ډېر ملګري وي د دې ځای چې کوم وطنیان دي د هغې رویه تا سره د هغې تا سره څنګه وي رویه ناسته پاسته یارانې دوستانې ملګرتیا ورسره شته لکه بس لکه ورونه یعنې بالکل دا فرق نشته یا زه افغانی یم یا ته بل ځای داسې دلته چې وړکول نه سره ستر شو د خپل ملګري سره ناست یو موږ په یوه سیم کې د یعنې 15 کلو 20 کلو ملګري دي یعنې په یوه ځای سره ستر شو یو عادت
خو دا ښه ده چې الحمدلله اسلامي عادت دی بالکل یعنی څه فرق نشته موږ مابین کې. په غم خدای کې یا په اختر شو قدر کې یو بل څخه ځای راځي دی تاسو څخه راځي تاسو دی څخه ځای خامخا چې موږ چې خشلتیا وي دی هم حاضر چې دی خشلتیا موږ خامخا ولته حاضر او خامخا داس تبادل تعاون هر کم چې وخی لکه په خپل وطن کې بالکل یعنی دا سبونه چې یا پردي یا افغاني یا بس دا خبرې نشته دلته. ډیره مننه ستاسو درنو دا شکریه. یو ډیر تکړه او ډیر ښکلی مشر را سره ولاړ دی سره خبرې درکو. ستړي مه شئ په خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ستړي مه شئ په خیر. اشرف ستا نوم سره او په افغانستان کې کوم ولایت؟ حاجي فیض محمد خوست. خوست کې څومره وخت هم دلته وشو؟ دلته کېږي څه کم 40 کاله. 40 کاله هم دلته؟ څه کم 40 کاله او بچیان هم دلته دي که نه په افغانستان کې؟ دلته دي. نو په هغې هم سبقونه ویلي دي؟ سبق نه دی ویلی، بس دغسې کار کوي. دغسې کار کوي. نو تاسو ته احساس نه کېږي چې لکه تاسو دلته مسافري کوله چې پر خپلو بچیانو سبق ووایي چې تاسو له کومو کړمو نه کومو ستړو نه تېر شوي چې هغوی په څه طریقې سره بچ شي؟ خو ما خپله تعلیم نه دی کړی، یو بچی مې د هغه نه دی کړی. احساس ته کېږي چې په کار نصیب مې دي پاندې کوم په هغې کوي په هغې ته یې اراده چې په دې به ښه سبقونه وایي. دلته شروع دي که نه؟ شروع دي وایي به سبق او پاندې وایو. تا ته خپل احساس کېږي د سبق د نشوالي چې ته احساس ته کېږي چې ته حکومتي ادارو ته لاړ شي چې ته لاړ شي څه کړمه نه ته پېښېږي؟ احساس کله چې سړی خارج ته وړي شي بیا تعلیم پته ورته لګېږي چې تعلیم څومره قدر لري. ستا په اړه کې بل څه خبره شته چې ته یې کول غواړې؟ نه خدای دې خیر دی. ښه شول. ډېره مننه. خفا مشت دلتا خفا مشت دلتا. پالین کې د افغانانو د پښتنو مشر عجیب محمد طیب را سره ولاړ دی. د سره خبرې ترې کوو. حاجي صاحب ستړي مه شئ په خیر. خدای دې مل شه، خدای دې مل شه. ته ښه جوړ یې. حاجي صاحب ستا څومره وخت دلته کې؟ دلته ما 40 کاله. 40 کاله وشو. ته چې 40 کاله مخکې راغلی د امارات خو به داسې نه وو لکه نن چې الین به هم داسې نه وو. امارات داسې وو چې موږ کله راغلو د هاجرو لاښته نه یې کورونه وو او چې کله موږ دلې راغلو د موږ د خورو د خټو د کارونه وو چې دلته دا ولې دلې موږ کورونه ښه وبرېښېدل چې له دې نه موږ کورونه ښه وو او بالکل یعنې دا ډېر خراب وو، کورونه یې نه وو صحیح. ستا په نظر کې داسې کومه خبره وه چې دی اتحاد او اتفاق او یو بل سره ورورولي وه او دې ملک کې الله پاک ډېر شتمنه ځمکه ورته ورکړې ډېر وسایل هم پکې لري، داسې کومه خبره وه چې د هغې په بنیاد هغه د دې بیس بنیاد جوړ شو دی پرې دومره ډېره ترقي وکړه؟ دې داسې بنیاد جوړ شولو د ټول شیخان سره یو ځای ته شول او دا اتحاد یې دوی سره وکړلو چې موږ تاسو دا دپاره چې یو اتحاد وکړو او شیخ زید مرحوم چې کله راغللو په هغه وخت کې د ورور شیخ ابود په د ابوظبي حاکم و. کله شیخ زید راغللو شیخ زید اعلان وکړلو چې کارونه شعبي کارونه د خلکو دپاره ټولو ته اعلان شول چې هر سړي ته به کار جوړېږي. اول دا شول او 3-4 کاله بعد بیا شیخونه جمع کړل. شیخ زید مرحوم شیخونه جمع کړل چېرته چې موږ تاسو یو اتحاد شو د دنیا ته یو قوت شو او بیا چې موږ د ملک مخ ته بوځو او ټول اتفاق سره وکړو. الحمدلله په دا 40 کالو کې ما وطن دومره اندازې ته بوترلو چې بالکل دا سبب د اتحاد اتفاق د امن په وطن کې وروستو هر شی شیخ زید دا یو کار وکړلو. حاجي صاحب الله دې وکړي چې ستاسو په شان مشران په افغانستان کې هم د مختلفو قبیلو د قومونو کوم مشران دي هغه هم دغه سره دویم دا خبره ده چې ډېره خبره په دا وطن کې دغه ده چې خلک دا وطن کې ډېر خوشحاله دي. دې وجې نه خوشحاله دي چې یو خو امن ډېر دی. امن د وجې نه یو خو دغه ده چې هر فرقې ته تمام شرق نه او غرب نه په دا وطن کې موجود دي. هر چاته خپل حقوق ورکړي دي، هم اسلامي حقوق هم انساني حقوق ورکړي دي
او ښه آزاد ګرځېدای شي او ټول په ازادانه خپل دین کړلی شي او خپل کلتور پللی شي او دغه یو انساني حقوق ته هم مسافرو وافدینو ته ورکړي دي د دې حکومت او خلک ډېر خوشحاله دي. ایسه الله دې وکړي چې زموږ پښتانه افغانان مشران هم د دې نه زده کړه وکړي او د خپل کام او د خپل وطن د خپلې خاورې دغه درد په زړه کې ولري لکه دی چې لري. ستاره درنو خبرو یو نړۍ مننه. منشه او بل دغه دو چې د خلکو د شیخانو د خپل خلکو سره ډېر درد لري په زړه کې چې مخ ته یې بوځو دا خلک. موږ دغه دی چې څومره دولتونه دي په فساد او دایرو فسادو باندې لګیا شوي دي، دی چې دي ادارې فساد نه لري او دی چې دي په دا کې دي چې موږ د وطن مخ ته بوځو او دې وجې نه د تومه دنیا چې دي د دنیا هغه دپاره ملاقات دپاره د وطن ترڅي ملاقاتي ویزې وخوالي چې موږ د وطن ووینو. نو موږ دغه یو هر سړی چې دلته موږ فکر وکړو هر سړی داسې وکړي چې دې وطن د نقل وخلي په خپل وطن کې د هر چاته نصیحت وکړي چې وطن داسې رقم خلک دي او دا رقم حکومت د رعایاتو سره دومره قسم په مهربانه دی او اداري فساد نشته او امن دی او خلک دنه خوشحاله دي. انساني اسلامي حقوق ته هم خلکو ته ورکړي دي او ټول خلک دنه خوشحاله دي، هېڅوک خفه نشته په دا دولت. ډېره مننه حاجي صاحب. السلام علیکم. ډېر تکړه ډېر نر پښتون مشر چې موږ ټول افغانان پښتانه په ویاړ کوو حاجي اجمل زاده صاحب راسره ولاړ دی. ستړي مه شئ، په خیر علي. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. مننه تاسو هم ډېره زیاته صاحبه. تېر ورځو کې تاسو د استقلال امارات 40مه کریزه ډېره په شانه ډېر په درست سره لمانځله، د ټولې نړۍ نه مو ته مېلمانه راغوښتو. دغه چې کوم احساس و داسې کومه جذبه وه چې دې ته یې راوپارولې دې کار ته او دا کار دې وکړه او دا چې دا په دغه ځای دا خبره خو ودرېږي نه چې یو خپرونه دې راجوړه کړه یو غونډه دې راجوړه کړه او بیا به چې د ښه په ارامه په ساک کښېني دا ملګري به دغسې متحرک ساتي. بله د دې غونډې دایرول جوړول دا اصلا کې د افغانستان او د متحده عربي اماراتو د 40 کلنې د دوستۍ تجلیل او څنګ کې د دوی ورځ هم ولمانځله او بل دا دی چې په متحده اماراتو کې تاسو ته معلومه ده تقریبا 250,000 افغانان زموږ دلته ژوند کوي چې د اظهار د یکجهتۍ او د دوی د دې خوښۍ د سره د قوم سره وکړو د متحده اماراتو عربي اماراتو سره. نو دا فکر کوم چې موږ ټول افغانان دپاره د خوشبختۍ لامل به وي انشاءالله او په دې کې به آینده هم موږ کوشش کوو چې موږ هلته یو ټولنه ولرو، یو رادیو ولرو او تر څو د ملتونو د قومونو ترمنځ د روابط نوره هم کلک شي. دا هدف و دې کې. حاجي صاحب لکه دلته خو زموږ ډېرې نیمګړتیاګانې دي، ډېرې کمای دي، ډېرې کمزورۍ دي زموږ کام هم ډېر عجز دی ډېر، خو ستاسو په شان شتمن خلک او تجارت کوله خلک پکې لکه شته نو تاسو سره د کام او خلک او ولس ته سترګې راړوي. که تاسو وګورئ دلته کې د دنیا ډېر واړه قومونه اوسي چې په هر حواله زموږ برابر نه دي، هغوی خپل یو ټولنیز او کلتوري مرکز هم لري او زموږ د افغانانو دغه مرکز نشته. او ستاسو خبره خلک اوري او تاسو د خبرې چل هم درځي، د دې په اړه هم پکار دی چې تاسو فکر وکړئ د افغانان متحرک کړي. حتما یگانه علت چې دا ده چې موږ غوښتل چې د ملتونو ترمنځ متحده عربي اماراتو او د افغانانو ترمنځ د روابط نوره هم پیاوړي شي، نوره هم سره مضبوط شي. یگانه دا علت و چې موږ تر څو د دې ولس او د دې قوم او د دولت موږ مطمئن کړو چې افغانان ښه خلک دي، صلح دوسته خلک دي او موږ دغه بعضې ضرورتونه چې زموږ دي موږ غواړو دا د دې حکومت په مخ کې او د مشرانو په مخ کې موږ کېږدو تر څو چې انشاءالله دغه آینده کې به موږ داسې یو زمینه مساعده کړو چې موږ یو ټولنه ولرو، یو دفتر ولرو، تر څو چې ډېر ورونو دلته مشکلات دي د هغوی سره موږ مرسته وکړو، مدد ورسره وکړو او بل د دې نه موږ افغانستان ته هم مرستې وکړو. زه فکر کوم دا ځان ته زما فریضه نه ده، چون یو فکر و یو نظر و دا پیدا شول او ما په دې کې لږ کار وکړو او بیا د دوستانو د کور آباد وي ټول افغانانو پکې ونډه واخیستله او الحمدلله دا پروګرام کامیاب شو او انشاءالله موږ خپل دولت هم هڅوو چې هغوی هم په دې کې موږ سره لږ مرسته وکړي، لږ نه چې ډېرې مرستې وکړي او موږ دا خبره څو ځلې کړې چې موږ رئیس صاحب دولت باید راشي عربي هیوادونو ته خصوصا متحده عربي اماراتو ته راشي، د دې مشرانو سره کینی او تر څو پورې چې د افغانستان او د اماراتو دغه دوستي وروري نوره هم مضبوطه او کلکه شي. تاسو خو څنګه چې وایي چې لکه دلته کې چې تاسو د دغه خپرونې په حواله به خلکو څخه لاړئ، افغانانو څخه پښتنو څخه به لاړئ، نو
ته ستړی کړی او که نه مرسته او تعاون دا څه وکړه؟ الحمدلله تاسو باور وکړئ چې دغه ټول ورونو ته چې زه دلته راغلم قومونو ولسونو سره کېناستم ما ته ډېره زیاته حوصله راکړه. حتی ټولو ورونو او افغانانو چې ما ورسره مسله ورسره بحث کړې ده حتی دوی ما ته د مادي کومکونو ژمنې هم وکړې او دا فکر کوم یو نوی زیری و چې زموږ په دې مسافر ورونو باندې وشولو چې دغسې یو غونډه جوړه شي تر څو چې د دې پایلې انشاءالله په آینده کې مثبتې وي او د دې نه موږ ډېره ګټه واخلو په آینده کې د ټولو افغانانو دپاره. تاسو خو د افغانستان کې د قومونو مشر ومې ټول خلک درته سترګې راړی د خلکو ورته سترګې دي د قوم څنګه کولی شي دا قومونه خپل راپاسو په افغانستان کې د امن او د کرارۍ لپاره کار وکړي؟ ګورې افغانستان یو قومي هیواد دی او په دې باندې ټولې دنیا ته تسلیم کړی دی. افغانستان د قومونو جوړ یو هیواد دی او په دې کې ټول قومونه د افغانستان پښتون، هزاره، تاجک، پشهی، ایماق، ټول ترکمن او ازبک ټول حصه‌دار دي په دې ملک او ټول غواړي چې په افغانستان کې یو امن کور وي، افغانستان امن کور جوړ شي او امن بیرته په افغانستان کې تامین شي. خو د دې دپاره یو څه وسایل دي، یو څه پرمختګ باید وشي او په دې لړ کې زموږ دولت متاسفانه چې ناکام پاتې شوی دی تر څو چې د قومونو اعتماد او د قومونو ملاتړ ځان ته پیدا کړي. متاسفانه اوسه پورې په دې لړ کې مثبت کار نه دی شوی. ګورئ زه به تاسو یو مثال درکړم. په افغانستان کې موږ دیموکراسي په 2004 کال کې موږ په ورین تندي باندې ومنله چې دیموکراسي یو ښه نظام دی، یو ښه سیستم دی. متاسفانه دیموکراسي د افغانستان عنعنې، د افغانستان کلتور، د افغانستان رسم و رواج سره مطابقت ونه شو کړلی او ډېر داسې خلکو شخصي استفادې وکړې د ملت د پشتیوانۍ نه، د ملت د ملاتړ نه. نو همیشه که تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کوئ په افغانستان کې قومونو وطن جوړ کړی دی. موږ دا نه وایو چې قومونه دولت وکړي، دولت مخکې ویسي، خو د دولت د پیاوړتیا دپاره، د دولت د ملاتړ دپاره او د دولت د کامیابولو دپاره او په امن راوستو کې همیشه زموږ قومونو ډېر مثبت رول لوبولی دی. د لویې جرګه چې دغه هر وخت دایریږي دا د افغانستان د قومونو یو جوړ یو سیستم، یو نظام دی او چې په هر هغه کې دا استعمال کیږي که هغه په قانون اساسي کې او که بیا د امریکې سره د ستراتیجیکل اګریمنټ امضا کېدل وي. نو تر څو پورې چې دومره د قومونو د نظام نه استفاده کیږي ولې افغانستان قومونو ته توجه نه ده شوې؟ متاسفانه دغسې یو عمل په 11 کالو کې د دیموکراسۍ تر بیرغ لاندې شوی دی او آینده به انشاءالله د افغانستان همدا قومونه راټولیږي او بیرته به افغانستان دپاره یوه لایحه جوړوي او بیرته به انشاءالله د افغانستان دپاره د امن یوه لار پیدا کوي. ایسه په آخر کې د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوال ته په ټوله دنیا کې ګوري که څه پیغام لري؟ زما پیغام ټول افغانانو ته او ټولو د افغانستان میشتو خلکو ته او هغه افغانان چې په خارج کې دي دوی دپاره دا دی چې دوی وهڅوي یو بل چې افغانستان دپاره یو څه وکړي. دا د هر فرد د افغانستان وظیفه ده او د هر افغان وظیفه ده چې د افغانستان په بیا جوړېدو کې، د افغانستان په بیا ودانولو کې او بیرته د افغانستان د بیا د پرمختګ کې او د قومي او ولسي د یووالي کې د ونډه واخلي. او الحمدلله زه په دې متیقنه یم چې که دغسې ورونه دغسې پروګرامونه په خارج کې شروع کړي هم انشاءالله د دې پایلې به ډېرې مثبتې وي. د خپل وطن، د خپل قام، د خپل خاورې لپاره چې تاسو کم ګام پورته کوئ شمشاد ټلویزیون او زموږ همکاران به تاسو سره ستاسو نه هم ډېره مننه. کور آباد صاحب. سلام. ډېره مننه. ستړي مه شئ، په خیر علئ. خوشحاله اوسئ، تاسو هم ستړي مه شئ. که لنډه شان پیژنګلو را سره خپله وکړئ. عبدالرشید یم، عبدالرشید ایوبي، د خوست ولایت اوسېدونکی او همدلته هم کاروبار لرو. افغانستان کې هم اوسېږو. څه کاروبار کوئ دلته کې؟ دلته خو زه یو کنسټرکشن کمپنی لرم د نجم الافغان په نوم سره. دلته مقاولات العامه ورته وایي، مقاولات او بس ساختماني پروژې لرو هم دلته په اماراتو کې. اوس نوی کوشش کوو چې پروژې لاسته راوړو. نو ته خو یو ښه تجارت کوي دلته کې، په افغانستان کې څه سرمایه ګزاري کړې ده؟ او موږ په افغانستان کې د اوس 2012 کال په شروع کې موږ چې ولیدل په افغانستان کې
په تعلیمي لحاظ ډېر ستونزې موږ لرلې او دا چې مثال په افغانستان په کابل کې چې د موږ داسې مرکز ده په مجموع کې دولتي یو پوهنتون و او د نورو پوهنتونونو هم خو بیا هم ډېر محصلین به 2012 نه به چې فارغ شول او هغه ته به مشکل لرل، لوړو تحصیلاتو ته به مشکلات و. نو ما خپله او سره د څو ملګرو نه موږ د لوړو تحصیلاتو یو مؤسسه جوړه کړه چې موږ هغې جواز واخیستو د دولت نه او یو ښه پوهنتون مو جوړ کړو د افغان یونیورسټي په نوم سره. او آینده کې هم څه پلانونه لرئ لکه د خپل وطن په حواله؟ او زه خپله ډېره لیوالتیا په تعلیمي لحاظ کې لرم چې زه په خپل وطن کې په تعلیمي لحاظ زه ډېر کوشش وکړم چې همدغه افغان انسټیټیوټ ته زه انکشاف ورکړم ولایتونو ته، جلال آباد ته او خوست ته او قندهار ته. اول کوشش به مې دا وي انشاءالله، خو په دې خاطر چې یو څه ستونزې دي، فساد دی او امنیت ستونزې دي، نو موږ تر اوسه پورې یو څه مشکلات لرو. کوشش به دا کوو چې انشاءالله دغه ته په تعلیمي لحاظ موږ نور هم انکشاف ورکو او ټول ولایتونو ته دغه پروسه موږ وغځوو. ډېره مننه ستاسو. مننه، خوشحاله ستاسو شمشاد نه هم مننه. ډېر تکړه شاعر ادیب پیاز رباني صاحب را سره ولاړ دی. ستړي مه شئ پیاز صاحب. مننه، تاسو ستړي مه شئ، هر کله راشئ، قربان شم. تاسو خو شاعر ادیب سړی وي، په دې تیر وخت کې ما کتېدل چې دا کومې دا سماجي اړیکو دا ویب سایټونه دي، په دې کې د پښتو او د لهجو په حواله باندې یو ستونزه راپېښه شوه چې د یو بل په لهجو باندې د کوزي پښتونخوا خلکو په لهجه باندې د بره پښتونخوا خلکو اعتراض کوو، د بره پښتونخوا خلکو د کوزي پښتونخوا خلکو. نو ته دا څه ګڼې چې دا د پښتنو په دې ژبه کې دا لهجې چې کومې دي د پښتو ژبې دا زموږ ژبې ته وده ورکوي او که څه کوي؟ مننه، دا پوښتنه ستاسو ډېره جالبه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې په لومبي ځل داسې یوه پوښتنه معنی کېږي. زما په اند یا زما په فکر لهجې چې کومې دي دا د ژبې په بډاینه کې یا د ژبې په غنا کې، په غنیتوب کې ډېر رول لري. په نړۍ کې کومه ژبه چې ډېرې لهجې ولري هغه هم دومره غني وي. یو مثال زه تاسو ته درکوم. په اوسنۍ پښتو کې چې کاره پښتو، یوه پښتو یا معیاري پښتو ورته وایو، کوششونه کېږي. ډېر عالمان داسې دي، ژبپوهان داسې دي چې موږ کوم یو توری، کوم یو لغات پښتو کې نه لرو، نو کوشش کوي چې هغه دپاره یو نوی لغات جوړ کړي، یو نوی داسې توری پیدا کړي چې د هغې مترادف وي، یعنې د هغې ځای ونیسي. نو زه به د علما رشاد صاحب خبره وکړم. نو هغې دا خبره کړې وه چې یو وخت کې موږ د اخور، تاسو اخور پیژنئ؟ اخور چې لکه څاروو ته پکې ګایا اچوي، واښه اچوي، اخور او اخور یوه خبره ده. دا په اصل کې د فارسي ژبې لفظ دی، د فارسي ژبې لفظ دی، هغې نه پښتو ته انتقال شوی. نو موږ غوښتل وی چې د دې دپاره پښتو یو ټکی، پښتو یو توری پیدا کړو. نو وګرځېدو خو دې دپاره توری پیدا نه کړو، نو مجبور شو چې خپله ورته یو توری ایجاد کړو، یو څه وله خپله جوړ کړو. نو چا وی چې واښتون، چا وی چې واښځی، چا وی چې ګیازی، چا به څه وي چا به څه، خو اتفاق به دې وشو چې دې دپاره به د واښتون نوم وي. نو چې داسې یو وخت و چې په پېښور کې د پښتو ژبې یو لوی سیمینار و چې غالبا ټول ژبپوهان او علما پکې راټول شوي وو، د افغانستان او د کوزي پښتونخوا ټول او د جنوبي پښتونخوا ټول ژبپوهان پکې راټول شوي وو، راجمع شوي وو. نو چې کله چې دا غونډه پای ته ورسېده، نو چې زه د هغې ځای نه په موټر کې راغلم، د بنو په لار، پېښور نه د بنو په لار راغلم. په لار کې چې یو بازار راځي چې ټانک نوم دی، بازار ټانک نوم دی، چې د بازار کې موټر نه کوز شو او په یو هوټل کې مو ډوډۍ مو خوړه. لکه ډوډۍ ته چې کېناستو، نو په دې میز موږ ناست یو بل میز ته یو څو کسان ناست دي، مروت دي. دلته په دې سیمه کې لکه ډېری مروت اوسېږي، د مروتو دا قبیله چې ده دلته اوسېږي.
په دې ټانګ او لکۍ کې داسې ما اورېدلي ما په خپله نه لیدلي خو اورېدلي مې داسې دي. نو مروت په خپلو کې چې لګیا و چې پمپۍ کې مې واښه واچول، واښه مې واچول، پمپۍ کې مې واښه واچول. چې زه داسې ورنږدې شوم ما ورته وویل چې وروره دا تا څه ووي چې پمپۍ د پمپۍ څه شی وایي چې پمپۍ چې داسې دیوال غوندې راتاو کې داسې وړوکی و چې څاروي ته پکې واښه اچوي ګیا ورته پکې اچوي هغې ته موږ پمپۍ وایو چې دلته مې تندي ته ټک ورکړو. چې ګوره د ژبې په بډاینه کې لهجې څومره هغه لري غټ رول لري، وده ورکوي، پراختیا ورکوي. نو مخکې د دې نه چې موږ یو توری جوړوو ټولې لهجې په کار ده چې موږ ولټوو چې دې دپاره په کومه لهجه کې توره شته که نه. پیسې د دې ژبو د دې لهجو د دې دا چې کوم د بهر نه ټکي زموږ د ژبې ته راځي په دې به موږ او تاسو یوه ښه کوټلې مرکه کوو انشاءالله تعالی. ډېره مننه ستاسو. ډېره مننه. خوښنه کوم د شمشاد تلویزیون نه په کوم ځای کې چې د پښتنو غونډه جوړه شوې ده، اجتماع جوړه شوې ده، پښتانه راټول شوي دي. نو شمشاد یوازینی چینل دی چې ورته ځان رسولی دی، د پښتنو په هر غم او ښادۍ کې شریک شوي دي او زموږ د هغه نړۍ ته رسولی دی، ټول نړۍ ته. ډېره مننه. خفا مشت دلتا خفا مشت دلتا. ډېر تکړه پښتون افغان عالم را سره ولاړ دی احمد شاه حقوقي صاحب، شاعر هم دی. هغه سره خبرې ترې کوو. احمد شاه صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی صاحب. هر کله راشئ، خوشحاله راغلی، په خیر راغلی. ستاسو څومره وخت چې مسافر په افغانستان کې کوم ولایت یې؟ زه د ننګرهار ولایت یم، د کامې د ولسوالۍ یم او په العین کې اوسېږم. 15 کاله مې کېږي همدلته تقریبا. کامه دې پړه نه راورېږي؟ کامه خو ډېر ښکلی ځای دی. او کامه خو زما په زړه م راورېږي او زه هر کال 2 وارې ګورم او ستاسې د میډیا د لارې نه هم ګورو او نور وسایل هم د کوم چې د میډیا وسایل د هغې د لارې نه هم سړی کولی شي چې اوس پخوانی وخت نشته دی چې سړی به د مسافرۍ په انتظار کې و. نو اوس هر څه رالنډ شوي دي، خاصا د انټرنیټ او د میډیا او د تلویزیون د لارې نه. او زه هر کال 2 وارې 3 وارې ځم. تاسو څه ګڼئ چې دا مسافري چې سړی کوي د خپل وطن نه لرې راشي، دا خواري مزدوري کوي، نو دا تا ته دا ژوند په ګټه کې ښکاري که په بیداد کې؟ ما مخکې دلته یو ورور سره په همدې هکله خبرې وکړې چې دغه افغانان چې دلته اوسېږي یا دا پښتانه چې دلته اوسېږي یا دغه کوم وروڼه چې دلته اوسېږي دوی باید وارزوي چې موږ څه د لاسته راوړي او څه مو لاس نه ورکړي دي. څه چې لاسته راوړي دي هغه به څه اقتصادي خبرې او څه پیسې به پیدا کړي، خو څه چې لاس نه ورکړي هغه د کلتور او دود به څه کموالی وي او یا به پرې ناګاهي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم مثبت اړخ چې دی کم دی او منفي اړخ ډېر دی. څه کول پکار دي ستا په نظر کې رسي؟ دې دپاره د دې کل او د دې قوم تړل د خپل وطن سره د مختلفو ذرایعو د لاسه، د کتاب د لارې، د قلم د لارې، د تلویزیون د لارې او دارنګې د هغه اسباب د لارې چې سړی کولی شي خپل وطن سره وتړي، ثقافت د لارې نه باید دی وتړل شي سره. او دی همداسې په پردي وطن کې د نورو ثقافتونو د حملې لاندې محجوم نه وي. ستاسو مطلب دا چې خپله ژبه، خپل کلتور او خپل پښتانه سپېڅلي افغاني روایات نه هېر نه. او بله زما دا مطلب. ډېره مننه ستاسو. سلامت شي، کور مو ده، ژوندي اوسئ، هر کله راشئ، خدای مو آباد لره. ښه راغلاست. یو ډېر تکړه زلمی را سره ولاړه، د سره خبرې ترې کوو. ستړی مه شئ او خپله پېژندګلو را سره وکړئ. ډېره مننه. خیر اوسئ کې زه عبیدالله ارغندیوال یم، د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی او د کابل ولایت. څومره وخت ترې مسافر وکړ؟ زما تقریبا 4 کاله 4.5 کاله وسول. څه کار کوي دلته کې؟ دلته له شخصي افغاني کمپنۍ سره یم او موږ واردات صادرات د ساختماني موادو له امارات نه افغانستان ته کوو. د خپل کار نه خوشحاله یې؟ مطمئن؟ الحمدلله د خدای نه راضي یو. په مسافرۍ کې خدای تعالی ډېر ښه امکانات برابر کړي دي او له دې نه بهتر هم انشاءالله خدای امکان لري برابر کړي. نو کلي ته ټلیفون کوي، وطن دې په زړه راورېږي؟ هو ولې نه، دا نن مې هم خبرې وکړې او هر وخت خبرې کوم مور و پلار سره
کور غړو سره ټولو سره خبرې کوم. واده لري کړی؟ ما واده خو نه ده کړی خو کوزده مې کړی ده. کوزده مې کړی دی. نو ته چې دلته کې تاسو په شان تکړه افغانان زلمي چې کوم دي څنګه کولی شي د خپل ژبې د خپل وطن او د خپل خاورې لپاره د هغې درد محسوسوي لکه چې ته چې ټلویزیون ګورې داسې قسم شو د هغې درد یې په زړه کې راپیدا کېږي؟ ولې نه، د شخصا زه خپله په دې حساب کې هر وخت د زما خپله وینا د افغانستان ټولو ځوانانو ته دا ده چې په نړۍ کې په هر ګوټ کې مسافر دي خپل وطن، خپله ژبه، کلتور، فرهنګ دا هېڅکله هېر نه کړي او هر وخت دې ته احترام وکړي او تل کوشش وکړي چې افغانانو ټولنې سره له نږدې ناسته ولاړه وکړي تر څو د افغانستان کلتور او فرهنګ را ژوندی شي او په مخ لاړ شي، پرمختګ وکړي. په زړه کې که بل څه داسې زلمی څه خبره وي چې د شمشاد په شیشه کول غواړم؟ نه، زه د شمشاد د ټلویزیون له لارې اول خپله د شمشاد د ټلویزیون مننه کوم کارکوونکو ته او د دې له لارې نه خپل ټول ملت ته، ټول افغانانو ته سلامونه رسوم او دعا به کوو الله تعالی د افغانستان آباده لري او خدای تعالی د امن راولي تر څو افغانستان آباد او پرمختللی هېواد شي. ډېره مننه. آمین. الله دې دغسې وکړي. ډېره مهرباني. ما سره یو مشر ولاړ دی، ډېر ښه پټکې تړلی د سره خبرې ترې کوو. ستړي مه شئ. تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هر کله راشئ. خپله پېژندګلونه سره وکړه. زه بدشه خان بابکرخیل د خوست ولایت بک ولسوالۍ اوسېدونکی یم. چېرته وطن ته ځي راځي؟ او ډېر ځو راځو، 3 میاشتې 4 میاشتې بعد خپل ملک ته ځو. خیر سلام. چې اوس لاړ شي خپل وطن دې ولیده چې ته لنډو ورځو کې تللی؟ او ولا چې د یو 2-3 میاشتې مخکې مونږ تللي وو، د خوست مو یو سفر درلودو د هلته چې په خوست کې د مرحوم وفاته شیخ زاید بن سلطان یو پوهنتون ده، د هغې 10 کلینې د تلین په مناسبت هلته مونږ تللي وو. خوست بیرته اماراتو ته راغلو، همداسې وخت نه وخت ځو راځو کلو ته. څه دې ولیدل په خپل وطن کې؟ نو په خپل وطن کې خو ماشاءالله ډیر کارونه شوي دي. دا چې موږ خوست ولي سي عبدالجبار نعیمي طلب کړي وو د دې د خاطره چې هلته د لسم تلین په مناسبت چې کلیزه المنزله کې دا د پوهنتون هغې ته موږ یو 25 کسیزه هیئت د اماراتو نه لاړو چې هغې پوهنتون سره موږ کومکونه وکړل. 1.5 ملیون روپۍ کومک موږ پوهنتون دپاره ورکړي. خوست کې زیاته توجه چې وه هغه موږ غریب ولس ته وکړو. بعضې ادارو کې کومې نیمګړتیاوې چې وي هغې سره موږ کومکونه وکړل او ماشاءالله الحمدلله د عبدالجبار نعیمي صاحب په وجود کې خوست ډیر لوی پرمختګ کړی ده چې د هغې جملې نه د خوست هوایي ډګر ده چې مسافرو دپاره ډیر د خوښۍ نه ډک پیغام و. همداسې د ډیرو قوي پروژو ولسوالیو ته د سړکونو غځېدل و، همداسې نور مسایل و. موږ په خوست کې چې ولدل دا راتګ مو ډیر یو کامیاب راتګ و چې موږ بیرته اماراتو ته راغلو. ډېرې ښې لاسته راوړنې وي چې هلته موږ وکړلې. په زړه کې څه خبره شته چې شمشاد ټلویزیون په شیشه د نړۍ پښتنو ته کول غواړم؟ شمشاد تلویزیون نه خو رښتیا چې موږ مننه کوو، واقعا د ټولو پښتنو تلویزیون ده، خو غوښتنه مې د افغانانو نه خاصتا خوستمیشتو ولسونو نه دا دو چې دوی خپل مشران کار ته پرېږدي او په خوست کې اختلافات ته نور د پای ټکی کېږدي. هغه مشران چې خوست ته راځي چې هغه جوګه د دې شي چې خوست ولس ته خدمات وکړي او د خپلو ګاټو نه تېر شي، د ولس ګاټې په نظر کې ونیسي. ډېره مننه. توجه نه مننه. تاسو سلامت. حاجي صاحب ستړی مه شئ، په خیر علي. خدای دې مال ته ستړی مه شئ. لنډه پېژندګلو راسره وکړه. زه رحیم ګل او د باک بکرخیل او د خوست ولایت د باک ولسوالۍ اوسېدونکی. او څه کار کوې دلته؟ دلته زه ساختماني شرکت لرم. نو چې ستا په شان شتمن او تجارت کوونکي پښتانه دلته کې د خپل وطن د خپل ولس د خپل خاورې دپاره داسې څه کار کړی چې نن پرې ویاړو؟ او نو موږ الحمدلله د خپل وطن دپاره ډېر کور کړی ده، ځکه چې هلته مخکې بېروزګارۍ وي، هغه د وطن خلک مو دلته راوستلي دي، خپلو کمپنیو کې موږ دلته لېږولي دي، ویزې مو ورته وبسلې دي او وطن دپاره د دې ځای نه موږ د ساختمانۍ سامانونه هلته لیکلي دي لکه جیکونه او ملزامې داسې نور سامانونه چې وطن کې د ساختمانۍ هغې هېڅ طریقه نه افغانستان کې نه میلاوېدل. د دغې ځای نه موږ انتقال کړی دی هلته. الحمدلله اوس کابل کې په بل ځای کې رسمي توګه لکه دوبۍ کې سره کوم بلډینګونه چې کور پکې کېږي داسې په وطن کې انشاءالله پکې کېږي. ستا په ذهن کې داسې کومه خبره ده چې د خپل وطن د خپلې خاورې لپاره په آینده کې کول غواړې؟ مو په ذهن کې دا خبره ده چې باید ټول پښتانه اتفاق شي، اتحاد شي. هر کله که اتفاق او اتحاد نو بیا ټول کورونه کېږي. که اتفاق اتحاد نه و بیا یو کور هم نه کېږي. هر کله که اتفاق اتحاد و انشاءالله بیا ټول وطن ملک دا د اتفاق اتحاد له څخه په مخ ځي. پړه کې داسې خبرې چې شمشاد ټلویزیون په شیشه خلکو ته کول غواړم؟ نو زه ټولو وطنوالو ته دا مو خواست ده چې اتفاق اتحاد په امن کې کوشش وکړي. هر کله چې وطن کې امن وشي بیا هر څه کېږي. امن چې نه دا وطن نه کسي امن ده، هر څه شوي دي. د ډېر وخت نه کېږي، تقریبا ما دلته 25 کاله کېږي، په دا وخت کې دغه بلډینګونه نه و چې د موږ تاسې اوس کې ولاړ یو.
دا اوس جوړ شوي دي. نو دا هر څوک چې هلته امن روشي هر څه کېږي، که امن نه وي بیا هېڅ شی هم نشته. ډېره مننه ستاسو. تاسې نه ډېره مننه شمشاد ټي وي نه چې موږ سره په دې مراسمو کې ګډون کړی ده. ډېره شکریه، ډېره د پښتون صاحب نه. مغول نه یم چې د زخم ته به جاړم، مغول نه یم چې د زخم ته به جاړم، زه زخمونه پر هرونو کې رانغاړم، او زه افغان چې کله سم شم په سمي شم، د زرې زرې حساب به دنه غواړم. د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینورو، دا و زموږ د نننۍ ورځې خپرونه زما د لرې وطن یاره چې د الین نه موږ ستاسو لپاره را جوړه کړې وه. دې سره دنه زه نزار یوسفزی د بلې خپرونې پورې اجازت غواړم. په لوی او مهربانه خدای سپارم. د الله په امان.